السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن جمعه د 1404 هجري لمریز کال د لړم 14مه چې د 2025 زیږدیز کال د نومبر له 9 سره برابره ده. عزیر صافی یم او تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. امنیت شورا د امریکا د نوې طرحې له مخې د سوریې پر ولسمشر احمد شاه بندیزونه لرې کړل. او قزاقستان د ابراهیمي تړون د یوځای کېدو په دروشل کې ټرمپ یې د نږدې اعلان خبر ورکړ. هم پام وکړي پوره خبرونو ته. امنیت شورا د امریکا د نوې طرحې له مخې د سوریې په ولسمشر احمد شاه بندیزونه لرې کړل. ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو هغه طرحه تصویب کړه چې له مخې یې د سوریې پر ولسمشر احمد شاه لګېدلي بندیزونه لغوه کیږي. یا د طرحه د شورا د 15 غړو له ډلې د 14 هیوادونو په موافقه او د چین په ممتنع رایه تصویب شوه. د پریکړې له مخې د ولسمشر شاه ترڅنګ د سوریې د کورنۍ چارو پر وزیر انس خطاب هم بندیزونه لرې شوي دي. دا اقدام د واشنگټن او دمشق ترمنځ د اړیکو د نرمېدو په لور یو مهم ګام بلل کېږي. ټاکل شوي چې د سوریې ولسمشر احمد شاه د راتلونکي د شنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. شنونکي وایي د بندیزونو لرې کېدل ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله کړکېچ د راکمېدو لاره هواره کړي. خو ځینې نور د دې پرېکړې په اړه اندېښنه لري او وایي چې دا به د سوریې د بشري حقونو پر وضعیت منفي اغېز وکړي. قزاقستان د ابراهیمي تړون د یوځای کېدو په دروشل کې ټرمپ یې د نږدې اعلان خبر ورکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي قزاقستان به ډېر ژر له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کولو په موخه د ابراهیمي تړون غړي شي. ټرمپ دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې وکړې چې د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د قزاقستان د ولسمشر قاسم جمهوریت توقایف سره ټلیفوني خبرې وکړې. هغه ویلي د تړون د لاسلیک مراسم به ژر ترسره شي او نور هیوادونه هم د ورګډېدو هڅه کوي. د قزاقستان حکومت تایید کړی چې خبرې وروستي پړاو ته رسېدلي او دا پرېکړه د متقابل درناوي او سیمه ییز ثبات د پالیسۍ برخه بللې ده. کارپوهان وایي قزاقستان له اسرائیل سره له وړاندې اړیکې لري، نو دا به یو سمبولیک خو مهم ګام وي. شنونکي زیاتوي د قزاقستان ګډون به د منځنۍ اسیا هیوادونه د امریکا د نفوذ لور ته یو څه نږدې کړي، په داسې حال کې چې دا سیمه د امریکا او چین د سیالۍ تر اغېز لاندې ده. د امریکا د ترانسپورت وزیر شاندافي خبرداری ورکړې که د فدرال حکومت تعطیلي دوام وکړي د راتلونکو ورځو په اوږدو کې به د هیواد په 40 مهمو هوایي ډګرونو کې د الوتنو ظرفیت تر 10 سلنې پورې راکم شي. د فدرالي هوایي چلند ادارې مشر برایان فورد ویلي دا اقدام یوازې د کورنیو الوتنو لپاره دی او لامل د کنټرول د برجونو کارکوونکو ستړیا او د کار زیات فشار دی. نوموړي زیاته کړه چې شاوخوا 1.4 میلیونه فدرالي کارکوونکي له هوایي برجونو تر ملي پارکونو پورې د بودیجې د نه تصویبېدو له امله یا بېمعاشه کار کوي یا په جبري رخصتي تللي دي. دا کمښت به په تدریجي ډول عملي شي. د جمعې په ورځ به الوتنې 4 سلنه، د شنبې په ورځ 15 سلنه او د راتلونکي اونۍ تر پیل پورې به 10 سلنه ته راټیټې شي. دغه حالت به تر ټولو زیات د اتلانتا، نیویارک او واشنګټن ډي سي په بوختو هوایي ډګرونو اغېز وکړي. او وروستی خبر دا چې د ویتنام دولتي رسنیو د راپور له مخې د کالماګي توپان د دغه هیواد مرکزي او لویدیځو سیمو له سختو زیانونو وروسته 15 کسان وژلي دي. توپان د پنجشنبې ماښام د ویتنام په مرکزي ساحل کې د سختو بادونو او بارانونو سره و چې له امله یې زرګونه ودانۍ ویجاړې شوې هم دي. د راپورونو له مخې نږدې 15 کورونه بشپړ نړېدلي او د شاوخوا 3,000 کورونو چتونه یې لرې کړي دي. دغه راز 11 کښتۍ ډوبې شوې او د برېښنا مزي په ګڼو سیمو پرې شوي دي. حکومت تر اوسه د 15 مړو او 7 ټپیانو راپور ورکړی او ویلي دي چې له زیانمنو سیمو څخه تر 8,000 زیات کسان ایستل شوي هم دي. امریکا سفارت د سفر خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د ویتنام ساحلي سیمې به له 4 تر 8 مترو پورې څپې او تر 115 کیلومترو په ساعت پورې بادونه تجربه کړي. تر دې وړاندې هم دا توپان د فلیپین مرکزي سیمې سختې ځپلې وي چې لږ تر لږه 188 کسان یې وژلي او 115 کسان نور لا هم لا درکه دي. د فلیپین او ویتنام جغرافیایي موقعیتونه د دې لامل شوي چې دغه هیوادونه هر کال د طوفانونو او استوایي طوفانونو له سختو زیانونو سره مخ شي. بهرني خبرونه همدومره وو. د کورنۍ او سپورتي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.